وسلوالو طالبانو پکتیا کې د روغتیايي مرکزونو د تړلو ګواښ کړی. په دې ولایت کې له روغتیايي مرکزونو سره د هیواد په نوم قراردادي مؤسسې مسؤلین وایي طالبانو له څه مودې راهیسې د هغو واکسینونو مخه نیولې چې د ژمي په موسم کې ماشومانو ته ورکول کیږي. د یادې مؤسسې د مسؤلینو په وینا طالبانو ترې د دروي امبولانسونو او خپلو مسؤلو کسانو ته د معاش غوښتنه هم کړې ده. او زه به کې دا یې ولیدې چې تاسو به راپور هم نه ورکوئ کلینیکو ته یې ولیدې سوپرویژن به نه کوئ تر څو چې زموږ دا مطالبې ونه منئ. هغه مطالبې خو د هېواد مؤسسې په وس کې نه دي پوره نه یې کولی شي. دوی ولیدې چې زموږ مطالبه دوی دا دی چې زموږ ولایتي مسؤل ته به معاش ورکوئ د هغه معاون ته به معاش ورکوئ او د هر ولسوالۍ کې زموږ کوم نماینده د صحت چې هغه ته به معاش ورکوئ. د دې ولایت اوسیدونکي او د ولایتي شورا غړي په دې اړه اندېښنه څرګندوي او وایي دغه کار به عام ولس ته ستونزې جوړې کړي. دوی له طالبانو غوښتنه کړې چې په روغتیايي مرکزونو کې روغتیاپالو او نورو کارمندانو ته د کار خنډ نه شي. واکسین ډیر مهم دی د انسان په روغتیا کې ډیر رول لري او دغه واکسین چې بیا مشخص دی یو مرض لپاره نه لکه د پلو یا د ګوزڼ واکسین دا د لسو مرضونو لپاره کار کوي. هغه سیمې که د طالبانو په سیمه کې دي او که د دولت په سیمه کې دي په دواړو باندې موږ هغه کوو چې واکسینو ته اجازه ورکړي تر څو د موږ ماشومان د واکسینو نه برخمن پاتې. طالبان په اکثرو پروژو کې په اکثرو انجوګانو نه د ټولو پروسو په تطبیق کې دوی خپله وایي چې موږ مالیه اخلو لکه حکومت یې چې څنګه اخلي دوی یې اخلي. بل لور ته بیا د پکتیا د ولایتي ادارې مسؤلین وایي طالبانو له دې وړاندې هم تر خپل نفوذ لاندې سیمو کې په روغتیا او پوهنې برخو کې دې ته ورته غوښتنې کړې خو دوی نه دي منلې. د دوی په خبره یا د موضوع له مرکزي ادارې سره هم شریکه کړې چې ورته د حل لاره ولټول شي. هغه ځایونه یا هغه ځایونه چې د مخالفینو لاسرسی ده دوی په مختلفو وختونو کې ځینې تقاضاوې لري خو هغه تقاضاوې وروسته یا دوی هم پوهېږي یا دا ده چې هغوی ته موږ غاړه نه شو ایږدی یا مثلا که د کومې مؤسسې نه وکړي نه مؤسسه دې ته غاړه ایږدی شي. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد هم مني او وایي پکتیا کې د هیواد په نوم مؤسسه په روغتیايي مرکزونو کې خلکو ته ناسم خدمتونه وړاندې کوي نو ځکه یې په وړاندې دغه اقدام کړی دی. موږ مجبوره کړي څخه چې دوی به کوم بودیجه چې دوی په خپل پروپوزل کې موږ ته راښودلې ده او دوی لپاره منظوره شوې ده د هغه مطابق د ټولو کلینیکونو کې هم دوا پوره کړي هم د ډاکټرانو ورسوي او هم د هغو ته وسایط چې کوم کلینیکونو ته دوی ژمنه کړې د دوی پروپوزل کې لیکلي دي هغه دې ورسوي. که دا ژمنه پوره نه کړي موږ دوی ته اجازه نه ورکوو چې کلینیکو ته لاړ شي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې طالبانو په ځاځیاریوب ولسوالۍ کې د ښوونځیو له مدیرانو د زده کوونکو د ازموینو نوملړ غوښتی و. حبیب الله سراب، میلمه راډیو، پکتیا.